अस्सलाम वालेकुम دا رقم ویډیوګانې به موږ تاسو څنګه جوړو ډېر په اسانۍ سره جوړېږي په یوټیوب او په ټیک ټاک کې تاسو اپلوډ کولی شئ که چیرې دغه چینل وګورئ په یوټیوب کې اپلوډ شوی دی یو 19 ویډیوګانې اپلوډ کړي دي 1,14,000 سبسکرایبر ترلاسه کړي او میلیون کې ویوز راځي بل دا چینل وګورئ 11 ویډیوګانې اپلوډ کړي 15,000 سبسکرایبر ترلاسه کړي او په لکونو ویوز پرې راځي نو دا رقم ویډیوګانې به څنګه جوړوي نو سکرین په طرف ځي مکمل معلومات هلته ګورو یو ټول نه مخکې به اول راشئ تاسو ټلګرام چینل ته زما ټلګرام چینل د ما جوړ کړی دی دې ته به راشئ دې کې ما پرامپټ ورکړی دی دا پرامپټ به تاسو کاپي کړئ دا به دغسې کاپي کړئ دا دی او لاندې بل دغه دا به ځان سره کاپي کړئ او راباسئ چت جي پي ټي ته چت جي پي ټي کله راغلی دلته به دغه پرامپټ دلته ورکړئ کله چې مو ورکړلو نو دلته به تاسو دغسې خطونه راشي دلته به تاسو یو انتخاب کړئ هلته لیکلي دي یو به تاسو انتخاب کړئ کله چې دا انتخاب کړلو نو دلته ډېر مطلب حشرات راځي حیوانات راځي دلته به تاسو یو رانه انتخابوئ نو تاسو کوم یو خوښ هغه به انتخاب کړئ زه دلته اولنی انتخابوم دا انټ دلته به تاسو یو ولیکئ ورته یو به ورته ولیکئ دلته به ماته دوه قسمه پرامپټونه راکړي یو د ویډیو پرامپټ بل د ایمیج پرامپټ تاسو وګورئ دا لاندې وګورئ موشن پرامپټ دا د ویډیو پرامپټ او دا پاسره دا د عکسونو پرامپټ نو زه غواړم چې دا اولنی زه راکاپي کړم دا به زه دغه ځای نه سره کاپي کړم او راباسم ګوګل ته ګوګل ویکس ای آی دا به تاسو ولیکئ دلته دا چې م کله ولیکئ دلته په دې دویم باندې کلیک واخلئ کله چې م کلیک نو دلته به په دې انټر ټولز په دې باندې کلیک واخلئ کله چې م په دې کلیک واخلئ دلته به همغه پرامپټ چې موږ کاپي کړی هغه به دلته ورکړئ نو دلته به یې ورکړئ دلته به د ټیک ټاک سایز انتخاب کړئ تاسو که هر یو انتخاب تاسو پورې مربوط دی او بلته به په دې غسې باندې کلیک والم مونږ ته به عکس جوړ شي نو دلته موږ انتظار وباسو تر څو مونږ ته عکس جوړ کړي نو مونږ ته دغه عکس جوړ کړي چې تاسو کوم یو خوښ وي همغه بس تاسو ځان سره څه کړئ ډاونلوډ به کړئ زه به دغه اولنی ډاونلوډ کړم دا به ځان سره کړم دا مې ځان سره ډاونلوډ کړو اوس به بېرته راشئ چت جي پي ټي ته دلته به دا دویم پرامپټ راواخلئ دلته به دا دویم پرامپټ راوالی موشن پرامپټ دا به ځان سره دغسې کاپي کړئ چې م کاپي کړو دلته به یو ویب سایټ دی یو اپلیکیشن د هغې ته به راشئ دا به ډاونلوډ کړئ دا به راخلاص کړئ دلته دلته به په دې ویډیو باندې کلیک واخلئ جنریټ ویډیو په دې باندې به کلیک واخلئ کله چې په دې کلیک واخلئ دلته به لاندې راشئ دی په دې عکس باندې د اپلوډ اپ ټو په دې باندې کلیک واخلئ دلته به هغه کوم عکس موږ ډاونلوډ کړی هغه به ورکړئ دا به دلته ورکړئ او همغه کوم پرامپټ چې موږ کاپي کړو هغه به دلته پیسټ کړئ ښه زموږ ویډیو تیاره شوله نو دا به ځان سره څه کړئ دا به ځان سره ډاونلوډ کړئ دا به دغه ځای نه ډاونلوډ کوئ یوز ویډیو په دې باندې به کلیک واخلئ دلته به پاس په دې غسې باندې کلیک واخلئ کله چې په دې کلیک واخلئ دا به ځان سره څه کړئ دا به ځان سره ډاونلوډ کړئ دا چې م کله ډاونلوډ کړلو اوس به دا ویډیو تاسو څه کړئ راباسئ ګوګل ته بیا د دې ویډیو آخر سر نه به څه واخلئ سکرین شاټ به واخلئ دا به تاسو څنګه کوئ راباسئ ګوګل ته چې کله راغلی دلته به تاسو ولیکئ پرې دغه کې وبه لیکئ ویډیو فرام ایکسټراکټر دا به ولیکئ تاسو دلته به راشئ په دغه لوګو ته تاسو وګورئ دغه لوګو باندې به کلیک واخلئ دلته په دغه ځای باندې به کلیک واخلئ پرې ځای باندې کله کوم ته راخلاص شو دلته به په دې سوچ ویډیو په دې باندې به کلیک واخلئ همغه ویډیو چې موږ کوم ډاونلوډ کړی د هغې د آخر سر نه به تاسو سکرین شاټ والئ دلته اوس اخیستل کېږي طریقه یې ورته ښیم په دې باندې به کلیک واخلئ دغه ویډیو به دلته دغه کړئ ځان سره به یې کړئ پرې ډن باندې به کلیک واخلئ پاس دانونه په دې باندې به کلیک واخلئ دا ویډیو راغله دا به ویډیو به آخر سر ته دغسې بوځئ آخر سر ته دغسې به بوځئ او دې نه به سکرین شاټ واخلئ دغه ځای باندې به کلیک والی سکرین شاټ به واخلئ سکرین شاټ یې واخله په دې غسې باندې به کلیک والی ځان سره به ډاونلوډ کړئ ډاونلوډ کړو راباسئ بېرته همغه ویب سایټ ته
چټ جی پي ټي ته ورشئ دویم موشن پرامپټ به راواخلئ دویم موشن پرامپټ دا یې نه را څلورم چې ده موشن پرامپټ دا به راواخلئ دا به ځان سره کاپي کړئ رای به شي بیا وای ټي کریټ ته چې کله راغله په دې جنریټ ویډیو باندې کلیک واخلئ کله چې په دې کلیک واخیسته بیا به اپلوډ باندې کلیک واخلئ هغه دویم پرامپټ به دلته څه شی کړئ ځان سره کاپي کړئ نو دا به ځان سره څه کړئ دغه ځای کې ورکړئ او دا کوم پرامپټ چې کاپي کړی دغه به دلته پیسټ کړئ دا به پیسټ کړئ او ویډیو به زموږ تیاره شي تر څو دا ویډیو وصل شي هغې سره بل سره ښه په همدې ترتیب همداسې مخکې ځئ ملګرو دغه به ځان سره څه کړئ دا به هم ځان سره ډاونلوډ کړئ بیا به اخر سر نه سکرین شاټ واخلئ زه به دا ویډیو سپیډ تیز کړم چې ویډیو اوږده نه شي تاسو تنګ نه شي ورته ښه زمونږ ویډیوګانې تیارې شولې اوس به دا مونږ ایډیټ کوو په انشاټ کې یا کپ کټ کې تاسو هر یو خوښ یې په همغې کې ایډیټ کړئ په دې طریقه ایډیټ کېږي ایډیټ طریقه به هم داسې وښیم هغه به هم تاسو ته وښیم دا به زه ځان سره ډاونلوډ کړم او په انشاټ کې به دا ایډیټ کړو رای به شئ انشاټ ته دلته به په دې ویډیو باندې کلیک واخلئ کله چې مې په دې کلیک واخیسته دلته به په دې نیو باندې کلیک واخلئ کله چې مې په دې کلیک واخیسته نو کومې ویډیوګانې چې موږ کړي دي هغه به ځان سره دلته راکړئ نو دا به دلته به د انشاټ لوګو راځي دا به لرې کړئ دغه ځای نه ریموف به یې کړئ دا به ریموو کړئ دا به داسې لږ رازوم کړئ دغسې تر څو هلته لوګو راځي یا د ویب سایټ هغه به لرې شي دې ځای نه نو دا به همداسې رازوم کړئ دا به هم 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 رازوم کړئ په همدې ترتیب به همداسې مخکې ځئ او ویډیو تیاره شوله بس دا به ایکسپورټ کړئ ایکسپورټ به ووهئ دغه او ځان سره به څه کړئ ذخیره کړئ او په ټیک ټاک او یوټیوب او په فیسبوک کې اپلوډ کړئ ډېر ښه ویز پرې راځي میلیون کې ویز راځي که ویډیو مو خوښه شوي لایک یې کړئ او نورو ملګرو سره شریک کړئ مننه ښه وخت